مظلومه دا چې کوم میدون لګېدلی دی په دا کښې تل میش ترغلي دي خو نن یو ځل بیا میش د پي ټي ایم مرکزي کور کمیټې ممبر صدر زاکیم وزیر ورسره ملي شهید د ګیلامن ورور تجنعیم او فرمان ورسره چې نور کې ملګري غلي دي میش د ځنې خیل په خوره باندې دې ته هرکلی ویایي چې تل کله په ځنې خیل باندې سختیر غلیدو بعد اورېد غلیدو نو دې میش ته زوینه رسولي دي بیا خلی داسې خلک دي غلي چې لکه یو سیاسي نماینده روشي کوم ته حاضري ولګوي تقریر وکړي نور شي بلکې کپله د څلور شهیدونه درنه واخو میشتو ته پاته دو چې اول سار نه د اخر رسه میشتو سره په ځنې خیل کې پنډېدل په دا خومره کښې سره نوست وي بیا که د نصیب ملک درنه واخو که نن ښه ډېر غلي دي نو دې میشتو ته داسې غلي دي چې دولت ته ووي خر سره او هر خدمت ته خر سره تیار دي خبرې نن اتمه ورځ دو چې میش هغې شي تقریري نه ښه کو خو د میدون دغه درنا یوه داسې درنا دو چې میش سره د یوه شهید لاش پروت دی د ده یوه ترسر یې ښه په شهادت رسېدلي دو یو ورور یې ښه زخمي دی نو په داسې د شهیدونو په مخ کښې د دې په موجودګي کښې خبرې کړل دا لږ مشکله وي خو بیا ښه چې د میش څومره ځنې خیل مشر کشر عالم چې روزانه په بنیاد باندې دریمي چینی دا یوه ډېره لوی د فخر خبره ده چې میشتوس په قوم کښې د یوه داسې غریب سره د یوه داسې مظلوم سره میشتوس نوست دي او دا احساس په میشتوس کښې شته چې ظلم شوی دی یوه خبره هره ورځ کېږي په جواته باندې کو چې دا د کیلې خلک دا ذمهدار خلک دا چرغلی دی موږ د حفاظت دپاره غلی دی موږ د ژغورنې دپاره غلی دی خو نن چې د ده کیم حالات دی خاص کر میشتوسي په ځنې خیل کښې ویني چې ده کیمې په ځون باندې میرچیر بدلې کړي دي کیمې په ځون باندې خاطر بدلې کړي دي کیمې ته کودایي کړي دي په سایډینه باندې لړمای شاخ کړي دي یغې باوجود دای موږ ته وایي د حکومت ته وایي چې په موږ باندې د ده کور نه ډاز وشو نو چې ډاز وشو د دغه خو زه ذمهدار نه یم ته دا ترغلی یې چې د تو کور نه زه دهشتګرد منې کوو د تو زه تحفظ کو تو ته زه ژوند درکوو د چې نن په تو باندې ډاز کېږي ته د ځون حفاظت نشې کړلی ته ځون نشې ژغورلی ته الټا چګېږې د مو د عام سړي کور ړنګوې د مو د عام سړي د عام شهري د یخ په کور باندې ته پامینه کړیې په مو باندې ماټر ګولې ولې شهیدون کوې مې به د تو کیم ضرورت دی تر غلی ته شي ته یې تو ډیپټي ته شهیدو دلته په دا یوه خبره په دا باندې میشتوسې ځونونه پویوي میش بار بار دا خبرې په مطالبې ولیکلي دي چې دا شپږ ودې میش مطالبې دي خدای غوږ نه په خیزوي دی زوم نه په خبروي په دا مطالبې باندې خو میش خپل قوم ته انتظار دی ویسه مشرون نوست دي لار بار خلک دا مشرون دغه میشر غوړي د شاید میش دا مطالبې نه وي چې کیمو پیش کړي دي یو دا میش مطالبه وي چې دا وال ووځه د ځنې خیلې نه ته چې موږ د تحفظ نشې کولی موږ نشې بچت کولی د تو تحفظ دا زه نشه کړلی دا په موږ نه دوپیره زه خپل بېواسه یم زه مظلوم یم موږ نه پرېږدي زه خپله وختیري نشه کړلی تو ژغورنه ته ریاست یې ته فوج یې ته چې زوم نشې سمبولولی په دومره خاټ او میرچې کښې د ته دا ځنې خیل پرېږده ته ووځه ځنې خیلې نه لور شه دا نشې کړلی همون په کلي کې د چیک پوسټونه جوړ کړي دي په هر کلي کې د چیک پوسټ جوړ دی دغه کلي ته وسلوال خلک درننوځي په تو باندې ډاس کو ته دا ذمهدار زه نه یم په دا پسې ترغلی یې موږ یو ځل کورونه درته خالي کړي دي موږ دا واس وه چې کاڼې مې درته وکړې کورونه مې درته خالي کړل دا وطن مې درته پرېښو په دا غریبات کښې دار په دار باندې وګرځېدل د موږ ترسر یې پیدا به شوې موږ بچون یتیمون شول په کلي کښې په قومي کښې وګرځېدلي دا مې د بواسې اظهار و چې ته مو وطن پرېښو په دا بنیاد باندې چې ته موږ ته امن جوړ کړه دهشتګردي ختم کړه تو ته شی وي
ته چې روغللې موږ چې کله بیا خپل وطن ته راګډېدلي صرف د موږ وطن ړنګ و کوړینه وړنګ وي بزورینه وړنګ وي مرکټینه وړنګ وي دار په دار باندې د موږ وطن پروت و د مو د وطن ډاډر خشتې کمبال شیرک د لاهور د سیالکوټ په بزورینه کې خرڅېدل ته صرف دا درغلی وې دغې اپرېشن که وکړه نن ته بیا وایې چې موږ ته وطن خالي که دهشتګرد درغلي دي دا میزلدلي دي دغه وکتلي دي بیا په یو صورت باندې موږ ته تیار نه یو چې موږ وطن درته پرېږدي تو ذمه داري دو که ته ختمولی شې که ته سمولی شې که ته په خبره پوهولی شې ته ورسره وکړه نه زه د کور ذمه دار یم نه زه د مرکزه ذمه دار یم چې کوم دي کینې په تو باندې کوم ته دا درغلی یې ته یې مانې که زه خپل متاثره یم زه د یخ نه ښه متاثره یم د تو نه ښه متاثره یم موږ ته د دواړو یو شی کردار دی ته مې خمراوې او مې خمراوي ته مې کوربۍ ذاتي کې او مې خو د کوربۍ ذاتي کو موږ ته یو ښایست دی خو دوی د خپل جان خپله کیمه پالیسي وکړو د یګه ذمه دار دا کوم نه دی دا موږ واضح وایي چې موږ د دغه ذمه دار نه یي نه د تو د جانګي سا جوړېږي نه په تو پسې ټیپک روښولي نه د یخ د جانګي سا جوړېږي نه په طالب پسې ټیپک روښولي ته دا یې خپل سره وکسستی په میدونه سره وودستی نو که دغه موږ ته خوښه کړې وي خو موږ خو به دا نه ستړېږي موږ خو به دا نه ستړي دا لاس ورستلی دی دا حکوم سره وعده کړې دو چې ور یو وبوسي د طالب سره یې ښه وبوسي د فوجي سره یې ښه وبوسي هلته سمه یې که که نه سموې موږ ورنوست کړي خو یوه وعده هر سړی د ځان سره وکستی چې ستړي کېږستی نه روزانه ورو ودستی که په میاشت درسي که په کور درسي چې په کورونه کښې مړېږي نو باندې بهتره ده چې ټول په دغه میدونه په یوه ورځ باندې وړاندي خو د تنور باندې خبر شي دا یو مظلوم قوم و دغه کیسه چا نه لوېدله ټول یې ټول تضمینه په سر کړل نو ټول ورو ودستی اتفاق اتحاد وکړي مشروع چې کوم لایحه ورته تیاراني په هغه باندې غونډ عمل کو تو څه ډېره مهرباني